درې ډېر ښه او تازه خبرونه. درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. ذبیح الله مجاهد تازه څه ویلي دي؟ کابینې کې تازه د طالب جنګیالیو په اړه څه پرېکړه شوې ده او همدارنګه بریټانیا او هند له افغانستان سره څه کول غواړي. دا ویډیو تر اخره ضرور وګورئ ترڅو په دې دریو د خوشحالۍ او مهمو خبرونو خبر شئ. لومړی دا چې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی د افغانستان بیا رغونه کې د روسیې مرستو ته لیواله دي. هغه د ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې زیاته کړې ده چې افغانستان د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ د اړیکو رغولو ته ژمن دي او له ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. مجاهد دا څرګنده کړې ده چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې جګړو کې ډیر ځپل شوی دی او د روسیې په ګډون نور هیوادونه کولی شي چې دغه هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. نوموړي ټینګار کړی دی چې دوی تر هر څه وړاندې هڅه کوي په افغانستان کې د روسیې پر ډیپلوماټیک حضور خبرې وکړي ترڅو یاد هیواد نوی حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د په وینا دا چاره د نړیوالو مرستو او همکاریو د جلبولو لپاره مهمه ده. دوهم بیا ښه خبر دا دی چې د اسلامي امارت د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له پوځي صفونو څخه نامطلوب کسان راوویستل شي او د فعالیت اجازه ترې واخیستل شي. په همدې تړاو د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې په یاده غونډه کې دغه راز پریکړه شوې ده چې د دولتي ادارو او وزارتونو امنیت ته هم جدي پاملرنه وشي. خبرپاڼه کاږي چې د سوداګرۍ برخه کې هم لازمه لارښوونې شوې دي او اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوې ده چې د سوداګرو او کسبکارانو لپاره هم باید په کاري برخه کې اړینې اسانتیاوې برابرې شي. د بهرنیو مرستو د ویش برخه کې د منظم پلان جوړ شي، د ترانسپورټي اتحادیو ستونزو ته د رسیدګي وشي او په هوایي برخه کې د چورلکو یو آزاد ترانسپورټي شرکت ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. دریم ښه خبر در سره دا شریکوم چې د بریټانیا لومړي وزیر بوریس جانسن له خپل هندي سیال نریندرا مودي سره د افغانستان پر وضعیت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لوریو د افغانستان له حکومت سره د تعامل برخه کې پر ګډ او منظم پلان او دغه راز له بشري حقوقو څخه پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دې دوو لوړپوړو چارواکو خبرې په داسې مهال دي چې د بریټانیا او هند استازو تېره اونۍ په جلا توګه له طالبانو سره لیدلي دي او یو شمېر مهمو موضوعاتو په ځانګړې توګه پر بشري حقونو یې ورسره خبرې کړې دي. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د دې دریو خبرونو په اړه هم خپل نظرونه راسره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.